د لر او بر د سمې غر پښتون چې یو موټی شي نشته ارمان مې بل په زړه له دې ارمان نه بغیر افغانیت مین و هم ملی بیرغ سره مینه وه په دې حد د ملي ولولو د راپارولو ترڅنګ د خپل ولس او د خپل لوی ملت د راویښولو او روښانولو لویه دنده پر غاړه اخیستې وه د شاعرۍ ګیلمن وزیر چې کوم شعر ویلی دی هغه د زړه نه راوتلی دی او زړونو ته ګرځېدلی دی. که مونږ ګورو نو ګیلمن په دا روانه پیړۍ کې داسې شاعر و. په خپله خاوره د پردیو زور او زر نه منم د خدای نه پرته هیڅ د سر د پاسه سر نه منم. ژوندو د قبرستان په څېر وو یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه انا دیر دوله چې سترکای شم بیا بغرین ته لوړ شم سعودیا ته لوړ شم پلور په قدم و قدم هش دا مشر منظور سره میږي اخره پیری وی لوړوي تر ټولو سخت پړاو دغه وو او کنه نو کان خو به داسې په پلاستر نیول او کشول به یې په هغه وخت کې په ده باندې چې کوم شکنجاوې تېر شوې کوم تکلیفونه تېر شول هغه د په څټ نه کړو د ده مبارزه یې پر شا نه کړله بیتولو نه زندانونو خاموش کړو نه کرنټونو او شکنجو له خپلې مبارزې واړولو پښتانه راویښومه دا مې کار دی ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو ګیلمنه که زندان دی یو کدار دی. دغه غوزار کوونکي خلک چې دي دا د ریاستي ادارو خلک دي د پنجابي استعمار خلک دي. هغه زموږ په منځ کې نشته دی او تدبیر د جنازې چې ملیونو روپسې وکړو قسم نه دی چې ډېر خلکو هرمونو روپسې وکړو. وزیرستان د هسکو غرونو شنو درو او زیږه طبیعت ویاړمنه خاوره د پیروخان ملا پاونده او فقیریپي د مبارزو او سرښندنو تاریخي ټاټوبی د افغاني ننګ برم او غرور نه ماتېدونکی او وروستی تمځای د وزیرستان د ویاړونو او ننګونو دغه ډکه سیمه او د دې سیمې ژوندپاله خلک له ډېر وخت راهیسې د تاریخ د جبر او شیطاني لوبو قرباني دي. له پیړیو راهیسې د دې ویاړلې سیمې درانه خلک د شومو توطیو او ظالمانه کړنو ښکار دي. مخور مشران او ځوانان یې وژل کیږي، کلي او کورونه یې وران شوي، ژوندي لا درکه شوي، سیمه یې ناامنه ده او خپل وسایل ترې لوټل شوي دي. خو د دې ټولو بدمرغیو سره سره د میړنیو افغان پښتنو په دغه خاوره کې وخت پر وخت داسې ویښ او باشعوره خلک پیدا شوي چې د ازادۍ، قومي بیدارۍ، افغانیت او حق غوښتنې مبارزه یې ژوندۍ ساتلې ده. دلته در سره د همداسې یوه زړور، ننګیالي او سرښندونکي افغان پښتون د ژوند، مبارزې او شهادت کیسه شریکوو. هو د لوی افغانستان د ارمانجن او ملي شهید ګیلمن کیسه. ګیلمن وزیر د 1995 میلادي کال د جنورۍ میاشتې په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان د رزماک سیمې د اسدخیلو په کلي کې د مرحوم سبدل په کور کې وزیږېده.
له پیدایښت وروسته یې پښتنې مورکۍ د هرات نوم ورته وټاکه، خو ده وروسته په رسمي اسنادو کې حضرت نعیم ولیکه. د خپل سیاسي و ادبي ژوند په پیلېدو سره په لر او بر افغان وطن کې په ګیلمن وزیر مشهور شو. د شهید ګیلمن کورنۍ د وزیرو د اتمنځیو مامید خیلو د لوی خاخ او اسد خیلو درنې قبیلې سره تړلې ده چې د تاریخ په اوږدو کې د وزیرستان په مهمو سیاسي، قومي او ټولنیزو مسایلو کې ارزښتمنه برخه اخیستې ده. شهید ګیلمن د شپږو ملالو خویندو کشرای ورور د عرفات وزیر او تجنیم پښتین په نومونو 2 میړني ورونه یې کورنۍ او لاره پالي. پلار یې لا پخوا وفات او غیرتي مور یې ژوندی ده. ګیلمن وزیر واده کړی و، له 5 اولادونو یې 3 نازولې لوڼې او 2 زامن دي. ګیلمن وزیر د خپلو بچیانو په څیر په کوچنیوالي کې ځیرک، تکړه او یو څه شوخ ماشوم و. منم انقلابی دی، زه د ملي شهید ګیلمن وزیر ضیا یم. دا تو سره په څنګه رسېږي داسې دا مې ورېر دی کاشې بوده مې واړي کې خیر د زرغونه سبا کویاyo له مرګ ډارېږې مرګ په خدای که بیا جله راځي بېننګه ووایه په تا کې به ننګ کله راځي. زه چې ریښ تعلیم وکړه پلور په قدم و قدم هش د مشر منظور سره امیږي اخیره پرې وي لوړوي. مدوا زامنگین دی ګیلمن سره 3 ګیلمن وزیر 2 بچی دي 3 لونه دي. د وزیرستان د نورو سیمو غوندې د ګیلمن په کلي کې هم ماشومانو ته د زده کړو چندان زمینه نه وه برابره. په لوی لاس پښتانه بې تعلیمه ساتل شوي ول، ځکه شاید ده هم اله ابتدایي لیک لوست زده کړي ول. که څه هم د عصري تعلیم نه و کړی، خو ډیر کله به په لیکلو او مطالعې بوخت و او په ډیره ښه توګه یې په قلم او ژبه د خپل قام او وطن مقدسه دایا وړاندې کوله. شهید ګیلمن وزیر زده کړې د 5 کال نه شروع کړې. دلته زموږ سره چې کوم نږدې سیمه ده موسکي، هغې کې پرایویټ سکول و، رفاه پبلیک سکول موسکي، هغې کې 2 ټولګي را سره تعلیم وکړ. ګیلمن وزیر دیني زده کړې زموږ کلي شمالي وزیرستان اسد خیل کې مدرسه، هغې کې قرآن ختم کړی و او دیني کتابونه یې څو ویلي. زده کړې داسې پاتې شوې. زه چې په کوم ښوونځي کې وم، رفاه پبلیک سکول موسکي ورته وایي، زه په دې کې وم. زموږ په کلي کې د پاکستاني فوز او د طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه، نو زموږ کلي ته نګهانه ماټر، توپې او ګولې را شروع شوې. هر چا له خپلو کورونو منډې وهلې. په هغه کې ډېر کسان، څوک ټپیان او څوک خوږ او څوک مړه. نو بیا موږ په منډو داسې خوړ و ناره وه، په دې کې د خپل فامیل سره روان وو. بیا زموږ کلی وطن څو وخته بند و. زما پلار په یوه سترګه نابینه و، نو زموږ فامیل داسې و چې ډېر و. ما چې په خپل ځان فکر وکړ چې زه زده کړې سر ته نشم رسولی، ځکه چې په زده کړو باندې بیا ډېر زیات مصرف دغه کېږي چې دلته هاسټلونو دغه ته ځې. نو ما فکر وکړ چې همدغه د 3م ټولګي پورې زده کړې د بس وي، ځکه چې بیخي زیات کتابونه مې وویل. که د باچا خان بابا د ژوند کیسه ده، که د خان شهید د ژوند کیسه ده، که د شاه غازي امان الله د ډیوډ جونز نه دی بغدادي پیر، که د هغه واقعات دي، که د نور محمد ترکی صاحب ناولونه دي، خو چې څومره هم موږ ته اړتیا ده او د دې ولس راپورته کېدو ته اړتیا ده، د هغې په دغه باندې د شاعرانو کلیات. د شتمنې پښتونخوا د وزیرستان د نورو په قرضپلو خلکو په څیر د ګیلمن کورنۍ هم بیچاره او غربت ځپلې وه. همدې ترخه مجبوریت د مور نازولی زوی ګیلمن په تاند ځوانۍ کې د خلیج د سفر ستړو شپو او ورځو ته اړ کړ. پانا دیر دوله چې سترکای شم بیا بغرین ته لوړ شم، سعودیا ته لوړ شم، سعودیه نه ارګوټ شم، بیا دغه پڅاړالو سر ګوټ شم. بیا له بده مرغه ټول پښتون وطن چې الله پاک د سرو د سپینو نه ډک را کړی دی، خو اختیارات د بل چا دا یې لاړم د خپل بال باج د خپل فامیل دپاره د حلال رزق د ګټلو دپاره.
په بیرین کې یې ژوند و، د مسافرۍ ژوند یې کول، ته به یې مزدوري کوله. ستاسو خار دی خو ښایسته د چا په سر دی، پښتانه پکې بلچې وهي لګیا دي که نه. نو دا خلیج ملکونه یا بحرین چې څومره خلیج ملکونه دي دا که ښایسته دي دا هم د دکه پښتنو په سر ښایسته دي چې دوی پکې بلچې وهي لګیا دي چې چیرته سخت کار دی، چیرته ژوبلی کار دی. پښتنو بډې ورته راټولي، پښتنو مټونه ورکړي وي. ډېر زیات لالا د پښتنو حال ډېر زیات بدتر دی په دې ملکونو کې. مزدور او خوارکخ ګیلمن په ترخه مسافرۍ کې هم د خپل قام او وطن له غمه بېغمه نه شو. د چې د خپل ولس بد حالت او ورسره کېدونکی جبر لیده، هلته یې په زړه کې د لومړي ځل لپاره د افغانیت او پښتونولۍ پرتې جذبې وپارېدې او د سیاسي مبارزې فکر ورسره پیدا شو. په سعودي عرب کې هم هلته به د بر وطن د افغانانو سره، د خوست د ملګرو سره، دغو خلکو سره کښېناستم ولاړېدم. نو ماته د هغه وخت نه هم احساس سوی و چې موږ یو وجود یو، یو خلک یو، یو مو وطن دی. چې په کلي وطن شه دته خوا نه ورکو، اگر دته داسې تحریک نه میلاو کېده چې د خپل مبارزه پسې شروع کړې وای. بیا په 2013 شه پی ټی ایم جوړ شو، د په بیرین شه دا مبارزه شروع کړه. هغه خپل عملی مبارزه پر پنجابي ریاست په سختو نیوکو او خپلو خلکو ته د حق غوښتلو سره پیل کړه. دنیا ته شوه ښکاره چې چېرته هم دهشتګردي ده، د دې شاته وردي ده، چې چېرته هم زمونږ په خاوره جنګ دی بربادي ده، د دې شاته وردي ده. دښمن ته د دغه ژبور مبارز له غږه ویره پیدا شوه او هغه مهال چې شهید ګیلمن وزیر د خپلې کورنۍ د حلالې روزۍ لپاره مزدوري کوله، د 2020 کال د فبرورۍ په 6 نیټه د بحرین امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستان ریاست په غوښتنه د انټرپول پولیسو په همکارۍ ونیول شو او د مارچ په 8 پاکستان ته ډیپورټ او بندي شو. پنجابي ریاست د شناختی کارت بلاک او نوم یې په ایگزیټ کنټرول لیست کې شریک شو. بحرین کې مزدوري کوله، کور اخراجات یې پوره کول او مبارزه یې کوله. اندازه 2 کاله مبارزه ګیلمن وزیر وکړه او په بدقسمتي سره مشر منظور پښتین یې په ډي آی خان کې گرفتار کړل شو. نو ګیلمن وزیر بقاعده د بینر جوړه کړه، هلته یې بحرین کې احتجاج ریکارډ کړ. نو پابند د بحرین پولیس ونیو. بیرته په داسې حالاتو کې چې هلته دی په کم ځای کې نیول شوی و، بیا په کم ډول یې دی راوړی و. هغه په هغه وخت کې هم د زولنې موږ ورته وایو، هغه یې په لاسونو کې وي. بیا د ملتان دغه په ډګر کې هوایي ډګر باندې راکوز شوی و، هغه یې هم دغسې راوړی و. بیا 11 ورځې ورک و، هغه دلته د خفیه ادارو سره د ISI سره دی و. بیا یې خوشې کو. په هغه وخت کې په ده باندې چې کوم شکنجاوې تېرې شوې، کوم تکلیفونه تېر شول، هغه د په څټ نه کړو، د ده مبارزه یې پر شا نه کړله. ګیلمن د مبارزې لاره شعوري ټاکلې وه او په دې لاره کې هرې قربانۍ ته تیار و، ځکه خو هیڅ جابر او ظالم ته سر ټیټی نه شو. هله خو لا ډیر د افغانیت، پښتونولۍ او مبارزې په اصلي راز خبر شو چې د ستر او با تدبیره مشر منظور پښتین په مشرۍ له پښتون ژغورنې غورځنګ سره نږدې او یو ځای شو. همدلته یې سیاسي شعور او مبارزې نوی لوری خپل کړ. دقیق خبره دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ منځته راغی. نو موږ یې بیا ډېر صفا په دې خبرو، زه شخصا که ځان یاد کړم په دې کیسو پوه سو چې زموږ وطن او کام او خاوره کمه ده او زموږ خپل خلک څوک دي. نو له دغه وجې مې له دغه وخته مې هغه بنیادي او حقیقي مینه او هغه چې زړه مې ورکړی دی ډېر له دغه هر کله هم چې ګیلمن شاهید د بحرین نه راغلو، بحرین کې به هم د مبارزه د سوشل میډیا د لارې کوله. دلته چې راغی بیا دلته خو د بحرین نه دی راوړل شو، دلته زندان کې وو.
د انټيليجنس ادارې سره. نو چې بیا راغی وزیرستان ته، هلته بیا عملي مبارزه چې کله شروع کړله، بیا د مشرانو سره ناستې پاستې، نو بیا ګیلمن عملي مبارزه ته راووتو. خو عملي مبارزه یې داسې وه چې د په ژبه، په زبان او په عمل کې یو داسې کردار ثابتولو چې خلکو ته به یې عملي لار هم ښودله، په شعر شاعري کې به یې هم خلک ځان ته رابلل. یوه نورا بیا وایي خو د الوسو داس د کیلې ګیټ طرف ته ورغځویستی. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، ګیلمن وزیر د خپل صادقانه فعالیت او مبارزې له وجې ډیر ژر د پښتون ژغورنې غورځنګ د سر له کسانو څخه شو. پی ټی ایم په محکومه خاوره کې د ځپل شویو پښتنو لپاره د پنجابي ظالم او مکار ریاست څخه د حق غوښتنې، خپلواکۍ او ښه ژوند غوښتلو مبارزه کوي. دغه غورځنګ د پښتنو او په لویه کې له افغانانو سره د پنجابي ریاست د اوږدو ظلمونو، ناکردو، وحشتونو، دربداریو، محرومیتونو او نورو بېشمېره نارواو پر وړاندې تعقلانه غبرګون او سپېڅلی سنګر دی. یاد غورځنګ دومره بریالی مزل وکړ چې نن د میلیونونو انسانانو د مبارزې غږ ګرځېدلی او بېشمېره امیدونه او هیلې ورپورې غوټه دي. شهید ګیلمن به د خپلو جذباتي ویناوو، شعرونو او فعالیتونو له لارې خلک د خپل غورځنګ ملاتړ او مبارزې ته رابلل. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ټولو پښتنو ته. ملګرو، دا وخت موږ روان یو په باجوړ کې ولسي پاڅون کېدونکی دی، په هغه کې شرکت کوو. د هغې نه بعد به انشاءالله ټول ملګري سره د مشر منظور جنوبي وزیرستان واڼه ته په سبا کېدونکي پاڅون کې شرکت کوو. له تاسو ټولو پښتنو خواست کوو چې د خپل کام وطن د امن او سوکالۍ په خاطر ستاله نظام میں بغاوت تے مڑا نئے منم، دام سپیڅلی عبادت تے مڑا نئے منم. لاور استا مولا کابل باندې فتوا ورکړې، په دې فتوا کې که جنت تے مڑا نئے منم. د شپې یوه بچه ده د میرانشاه په شمالي وزیرستان په سر ښار میرانشاه کې د جلسې میدان جوړ شو. سبا به انشاءالله دلته د پنجابي استعمار پر ضد د دوی د ظلم جبر په خلاف کلک غږ پورته کېږي. د خپلواکۍ او د خپل حق غوښتنه به کېږي. له ټولو پښتنو څخه د ګډون په تمه یو. د هغه ساده پښتني او منطقي ژبه د غورځنګ د دفاع لویه وسیله وه. په پوره میړانه او اخلاص یې د افغانیت، حق غوښتنې او دښمن پر وړاندې د درېدو لاره پالله. د ځان دې لارې ته وقف کړی و او پر دې لاره یې داسې پوخ او ګړندی مزل وکړ چې بالاخره خپله د مبارزې پر سمبول او الګو بدل شو. پتندی مهر د بدنام را باندې ولګوا، وخت باغی مې کړه الزام را باندې ولګوا. او د منصور یاد بشي تازه دار ته مې وخېژوا، د وفا جرم د خپل کام را باندې ولګوا. ملي شهید ګیلمن وزیر د خدای پاک لخوا پښتون کام ته بالخصوص پښتون ژغورنې غورځنګ ته یو تحفه وه چې موږ ته یې راکړې وه. کوم صلاحیتونه چې په ده کې ول، په کم انداز چې د خپل ملت ترجماني کوله، یقینا دا صلاحیتونه په ډیرو کمو انسانانو کې راځي. وزیرستان د اسدخیلو یو ځوان باندې د خوست زنانه، سپینږیري او ماشومان ژاړي. دا ولې؟ لکه په وزیرستان کې خو ډېر نور ځوانان هم دي، ولې په هغوی باندې نور ځوانان هم ډېر شهیدان شول، تلف شول، یا په افغانستان کې هم ډېر تلف شول، شهیدان شول، په هغوی باندې خو دومره ستر ویر جوړ نه شو. دا وجه چې وه، دا وجه لوی مشترکات وطن و، لوی مشترکات ارزښتونه و، چې په دې باندې د خلکو دغه د اړیکه دغه نږدېوالی تر دې حده ورسېدو چې په اسدخیلو کې یو ځوان شهید شوی دی، په خوست کې ښځې، ماشومان په هغوی ژاړي. شهید ګیلمن خپل ټول ژوند او مبارزه د لوی افغانستان د جوړېدو ارمان ته ځانګړې کړې وه.
د به ډېر کله د افغاني هویت او ننګ په توګه درې رنګه بیرغ له ځان سره ګرځاوه او د خپل وصیت مطابق په همدې بیرغ کې خاورو ته هم وسپارل شو. انشاءالله د هغه د خواهش مطابق او د وصیت مطابق په فضا واچوي شي. دا مې ویلي دي دا زه پې اچوم. د بر وطن او خلکو مینه د هغه د هرې شیبې ملګرې وه. دا وطن د ګیلمن شهید بیرغ دی، د خانانو څادر نه دی چې لیلام شي. افغانیت مین و، هم ملي بیرغ سره مینه وه. په دې خاطر د ډېره مطالعه کړې وه چې ملي بیرغ اصل کې پر کب بنیاد باندې زموږ په خاوره رپول پکار دي. په افغانیت کې د دې پرچار مونږ کول پکار دي. په دا خاطر د ډېر زیات د افغانیت پرچار یعنی په هر ډول د ښکاره کړی دی. او دا مې د واده چې مې تر څو وجود کې ساوي، دا بیرغ به زه په ګرد جهان کې رپوم. بیا د په افغانیت باندې کلام دی فوجي زندان کې وم، هلته خو بلا سزاګانې وي، ډېر زیات بد کردار، غیر اخلاقي، غیر انساني. بیا به یې چې کله دی ډېر هم ووایه، ډېر به هم دی شکنځه شو هلته. بیا به د بدن نه وینې تللې. په هغه وخت کې هم موږ ته د زاکین دي، د نور ملګري عیدرحمان دي چې مجلسونه کوي، هغه وایي چې د به هلته هم لیکلي وو چې لوی افغانستان او بیا لوی افغانستان زنده‌باد، پی ټي ایم زنده‌باد. نو دای بیخي زیات په افغان وطن باندې ماین وو او دای د لوی افغانستان ارمانجن هم و، د لوی افغانستان د فکر د جوړولو خاوند و. که الهام یې له شهیدو نغمو اخلی، دا شپونکی د پښتانه کوهیتور دا دی. ګیلمن د قلم او ژبې نه تکراریدونکې اسطوره او حماسه وه. د هغه شاعري تر ډیره ولسي، مترقي، ملي، حماسي او مزاحمتي بڼه لري. د خپله ویلي و چې زموږ خلکو ته چې د کوم شعر او شاعرۍ ضرورت دی هغه مزاحمتي شاعري ده. زه همهغه ولسي مزاحمتي شاعري کوم. د ده شعرونه کله یوې خوا د افغانستان پښتون قام د محرومیت، ځپنې، نفاق او دربدریو سوي چیغې دي، نو له بلې خوا پکې د افغاني پښتني هویت، ننګ، وطن پالنې او بیدارۍ څرکونه او له اخلاصه ډک پیغامونه هم پراته دي. د ازادۍ د غلامۍ له ژونده سلسله بهتره دی مرګی، د ازادۍ د لنګ په لار کې معتبر دی مرګی. راځئ د کار ته اول خپله ګیله من تیار یم، سبا ته هم نه ایسارېږم، دا دی نن تیار یم، تاسې هم دې کار ته د ننګ په پړي ملې وتړئ. صرف په خوله نه نغدې ارادې وتړئ. زی په لاسو کې د خپلواک وطن جنډې اخلو، موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو. اما زه به دا یو اړخ راواخلم چې شهید ګیلمن تر ډیره بریده د حماسي او څه عشقي او غنایي شاعرۍ ترڅنګ تر ډیره بریده یو روښانتیایي او ویښتیایي شاعر دی، لکه د نن زمانې ملنګ جان د ملي ولولو د راپارولو ترڅنګ د خپل ولس او د خپل لوی ملت د راویښولو او روښانولو لویه دنده پر غاړه اخیستې وه د شاعرۍ په برخه کې. دا در سره کړې کوم ملا د جنت ژمنه ده، دا خو جهاد نه دی اشنا، دا خو ورور وژنه ده. هر خوا متم دی ژړاګانې دی غوغا جوړه ده، بیا له شیرین پښتونخوا نه کربلا جوړه ده. بیا میندې بورې دی په دوو لاسو مخونه وایي، بیا خویندې ورارې دیوالونو ته سرونه وایي، په وطن توره بلا ګډه د موجونه وایي، له مشرانو او ځوانانو نه سرونه وایي. خلک حیران دي څوک د سر د پناه ځای نه مومي، دی در په در پر لر او بر د پناه ځای نه مومي. د ګیلمن نږدې هر شعر د پښتون وطن او خلکو د درد او ارمان ترجمانی ده.
د شعرپوهانو په نظر ګیلمن په دې دور کې ولس ته د مرحوم ملنګ جان په څیر ژوندی وطني او حماسي سندرې وویلې او د خپله هم اعتراف کوه چې په شعر لیکلو کې د ملنګ جان لاروی او پیرو دی. د شهید ګیلمن په شاعري خو چې موږ خبرې کوي نو هغه یو ولسي مزاحمتي شاعر و. د یخ شاعري د ولس چې کومې عام غوښتنې دي د هغې په اساس د شاعري موضوعات وي. بیا چې د چا شاعري د ولس د غوښتنې سره هماهنګ وي نو هغه هم را به په ولس کې هغه مقبولیت لري، هغه پیغام به عام ولس ته ډېر ژر رسیږي. نو په دې ترازو کې که موږ ګورو نو ګیلمن په دا روانه پیړۍ کې داسې شاعر و چې تقریبا د پښتنو چې څومره هم ولس و، څومره ولسي ذهني سطحه وه، هغه د په خپلو شعرونو ډېره دوامداره او چټکه ساتلې وه. ګیلمن په دې نظر و چې د ماتم وینو او محرومیو په ماحول کې د مینې او مستۍ شاعري نشي کېدی. د هغه خپله وینا ده: زما شعر کې روماني رنګونه نه وي، زما فکر زما خیال په وینو سور دی. خو کله چې شهید ګیلمن عاشقانه او لیریک شاعرۍ ته راځي، بیرته د زړه ستنې د وطن او ولس خواته کږېږي. د خپلې مینې دا ګیله هم تصویروي چې ولې نه ستایي. شاعر خو دی مګر ولې د خپلې مینې ښکلا نه ستایي او مینه نه کوي په شعر کې. پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، ویلې خفه نه شې څه داسې یې کیسه کوله چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پېژنې، د محبت شنې سرې رنګینې کیسې نه پېژنې. چیرې یوه ورځ خو د زما شنکي خالونه یاد کا، یا مې چشمان یا مې د سرو شونډو سرونه یاد کا. ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل. ما ورته وویل لیونې د ستا ګیله په ځای ده، زه یې منمه د ستا هره یوه کیسه په ځای ده. دا هم منم چې د ستا حسن د ستایلو وړ دی، دا هم منم چې د ستا حسن د ستایلو وړ دی، هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی. خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي، قسم په خدای که مې په خوله د عشق ټپه را درومي. څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي، ما ته د وران وطن تصویر اجازت نه راکوي. ګیلمن وزیر چې کوم شعر ویلی دی هغه د زړه نه راوتلی دی او زړونو ته غورځېدلی دی. ساده ژبه کې خبره کوله خو د زړه نه کوله، اخلاص پکې ډېر و. په تاریخ کې داسې ډېر کم پېښ شوي چې هم د یو چا د خپلو خلکو ارمانونه او محرومیتونه شعر کړي وي او هم د هغه د تحقق لپاره له بل هر چا څخه ډېره عملي مبارزه هم کړې وي. ګیلمن شهید هغه څوک و چې د وینا او عمل دواړه خواوې په پوره صداقت وپاللې. موږ چې کله د ادب او د عمل مطالعه کې چې ادب او عمل څه شی دي، اکثر شاعر لیکوال شعر لیکي خبره کو خو عملي ژوند یې داسې نه وي. واحد ګیلمن یو هغه حقیقت پسند سړی و، شاعر و، هغه رښتینی شاعر و چې د څه په شاعري شه غوښتل هغه د په عمل شه ثابتول لګیا و. د لوی وطن ملي شهید په خپل وړ او کاریزماتیک شخصیت د بشمیره خلکو زړونه ورخپل کړي ول. د په لویه کچه په خپلو اسلامي، افغاني او پښتني ارزښتونو باور درلود. په خپل عالی کردار سره یې د لوی وطن او پښتون قام روایتونه په بېسارې توګه وپالل. ځکه خو یې د نوم په اورېدو زموږ ذهن ته یو ریښتونی افغان او په ژوند مین ځیږ پښتون سترګو ته ودرېږي. د هغه د سنګر د ملګرو په خبره ګیلمن دروند، مهربان او د بنډارونو ژڼی و.
خندا، حاضر جوابي، ټوکې او خوږې خبرې عادت ګرځېدلې وې. تل به یې د نورو خاطر ساته او د ژوند تیرولو پر ځای د ژوند کولو طرفدار و. لکه د دنیا فن به ورسره د دنیا ماحول د جوړولو سړی به و. بیا به ډېرې ټوکې راپرې کړلې چې زما سره د عیدرحمان او عیدرحمان به یې ډېر تنګولو. دی خو داسې سړی و، همدا فن به ډېر سم ورتلو. همدای ډېر لکه یو خبره څه وه د چې ده به کوله هم په عام مجلسونو کې یا تا ته به یو دغه کول، هغه به ډېر د ده سره یو څه ورته وایي مثبت اړخ و. هغه خبره به ده ډېره په دلیل سره کوله. لکه ده به د ملګري ډېر خاطر ساتلو. دا به لکه د چیرې هم په چا باندې بوج ځان نه وي اچولی چې دی همداسې وکړي چې د ده په وجه ته یعنې تا ته یو غم محسوس شي چې ته بور شي. میژه د چک وزیرستان یې په سر تېر هغه په ژوند ماین خلک نه وي. بیخي مې هغه رقم د ملګرو د ټول کلي د ځوانانو د ژڼو ساعت په ما پورې تېر وي. او ټوکي خو دا خو بیا نو له مشر منظور واخله د غورځنګ در هغه وګړو پورې چې د چا سره ما وخت تېر کړی هغو ته دا ډېر ښه درک ورکوي. رښتیا هم زه د کیمرې نه را په دې خوا یعنې چې کیمره راته مخامخ وي زه فقط هڅه کوم چې خپل ولس او ملت ته د یو مظلوم څیره راوړاندې کړم او خپل ولس د غلامۍ په دا بدبخته ژوند خبره کړم. خو د دې نه چې بیا زه په شاوم بیا سختې ټوکې ټکالې ګپ شپ بیخي ډېر زیات سات تېری کوم. وزیر زمونږ اسدخیل کلي سره ډېر ښه تعلق و چې چېرته و ژڼې کښېنوستل نو ګیلامان وزیر به یې باقاعده روغوښت په ده باندې به جامع مجلسینه و غا جوړ و چې چېرته به داسې غوډ پروګرام څه وي بیا به دا یې خامخا روغوښت و. ګیلامان وزیر چې کوم په کلي کې چې کوم داسې غریبانه خلک و هغې سره یې ډېره نوسته پوسته وه د ګیلامان وزیر. ګیلامان وزیر د مور پلور ډېر زیات قدر کولو. ګیلامان وزیر به چې د کومه راتله مور ته به سمندونه راوړل د خوراک او مېوې ته کې سمندونه به یې راوړل او باقاعده به دی و پښو ته ورټیټېده چې ستړي ماش به یې ورسره کول د اوږونه به یې ځنې غوښتې. د وطن شهید ګیلمن خپل مبارزې فکر او غورځنګ ته په ټوله معنا ژمن او رښتونی و. د غورځنګ د ملګرو په ځانګړې توګه د خپل ویاړمن مشر منظور پښتین درناوی او ګرانښت د ده په وینه کې اغږل شوی و. څنګه چې دی د مشر د څنګ او باور وړ مین و همداسې مشر او ملګرو ته خپل ګیلمن هم له حده زیات مهم او ګران و. زه د غرور په سر قسم ورکوم، د خپل منشور په سر قسم ورکوم او زه چې صفه صفه خبره کوم بیا د منظور په سر قسم ورکوم. سلام د وړه خورې ننګیالي د زیږولې دي، شهید عارف افغان سردار علي د زیږولې دي. ګیلمن ونه باصلاحیت انسان په یو انسان چې شاعر هم و، پیاوړی هم و، منتظم و، خلک روبلین که و، سیاسي و، عوامي و. ګیلمن جانان ته ډیر اپرونه او چانسونه ورکول کېدل چې فقط له دغې مبارزې او له ملي مشر منظور پښتون او پی ټي ایم څخه لاس واخله تا ته هر څه درکول کېږي او تا ته به باقاعده پوخ کور او د تجارت پیکیج د ریاست لخوا درکول سي. خو ګیلمن چې هر چا ته معلوم و لوږې تندې نیستي او غربت یې قبول کړو خو د خپلې خاورې سودا د خپل رهبر ملي مشر منظور پښتون سره بې وفایي د خپل غورځنګ څخه بېلتون هیڅ په هیڅ قیمت یې نه قبلولو. هغه غزل دی چې په لوړه بیه خرڅېدم خو ما سودا ونه کړه، خاوره مې مور او ما د مور سره جفا ونه کړه. پنجاب هر کله غوښتي چې د پی ټي ایم د غړو په بندي کولو، ربړولو او مرګونو دغه غورځنګ وځپي، خو کله هم په دې ډول شوم او بزدلانه کړنو نه دي بریالي شوي چې خپل هدف ته ورسیږي، بلکې واقعیت خو دا دی چې یاد غورځنګ ورځ تر بلې لا ډیر د خلکو باور ترلاسه کوي او لا پسې قوي کیږي. شهید ګیلمن هیڅ کله آرام پاتې نه شو، هر کله یې د خپلو جذباتي ویناوو، شعرونو او فعالیتونو په وسیله په پوره جذبه د دښمن مکارۍ او ظلمونه افشا کول او خلک یې د هغه پر وړاندې مبارزې او یووالي ته هڅول.
د همدغو هڅو په لړ کې یو ځل بیا په 2023 کال کې له ملګرو وروسته د پوځ په وحشي زندان کې ولوېده او د 2024 کال په فبرورۍ کې له نږدې 8 میاشتو دوزخي بند څخه وروستو آزاد شو. په زندان کې سخت شکنجه او کړاوونه یې وګالل، بې خوبه کړی شو، په سپیو یې وداړه، نوکونه یې ځینې وایستل، برقي شاکونه یې ورکړل او نور داسې نا انساني چلند ورسره وشو چې په ویلو انسانیت سر ټیټی کیږي. نوکان یې ایستل هلته، صرف شنه کېدل خو نه، تر ټولو سخت پړاو دغه و. او کنه نوکان خو به داسې په پلاستر نیول او کشول به یې، نو تر ټولو سخت پړاو دا و چې زه خوب ته نه پرېښودل کېدم. دا ډېر سخت اذیت وي چې کله انسان پرله پسې یو میاشت 20 ورځې 15 ورځې 10 ورځې مسلسل ته بې خوبه وساتې، دا له خپل حاله مکمل ووځي انسان، بیا قسمه قسمه فکر او قسمه قسمه سوچ سره مخامخ کېږي. دویم تر ټولو سخت مقصد چې برداشت کېدو نه او انسان به پکې بېهوشه کېدو، نو د تختۍ وه، د اوسپنې وه، د چادر وه، د څه شي کمره هم چې وه، په دې کې یو زنځیر له چته راځوړند و. په دا زنځیر کې به چې دوی وتړلې دا لاسونه، لکه اوس دا لاسونه دي، دا به یې امریکنۍ هات کړی دي، دلته داسې کر وایي ټیټ شي په سړي کې خپلې ټینګېږي. لاسونه به یې داسې په غلط طرف شاته در واړول، بیا به یې دا لاسونه داسې په غلط طرف پورته کول پورته. دوی پوه شول چې یاره سړی لکه چې په څه نه څه شکل هغه آرام ورته محسوسېږي، نو بیا به ګرمې اوبه یا داسې د مرچکو غوندې ترخې اوبه دا به یې سترګو ته در دغه کول. داسې 100 قسمه کیسې وې. یعنې په دغه حالاتو کې که زه درته ووایم کوم اړخ یې بیان کړم درته، یعنې څه یې بیان کړم. په زندان کې زموږ سره موږ یو میاشت مخکې زنداني و، دی چې راوړلو هغه هم موږ ما ته معلومیږي هلته یو زه چې په کوم بلاک کې وم هلته به بلاکونه او په بلاکونو کې به دننه سیلونه ورکوټي. ما ته یو کس راغی، هغه راته وایي چې ستاسو یو ملګری چې هغه په ځان باندې په افغانیت باندې ډېر ډډا دی، هغه موږ راوړی دی دلته دی. زه فکرمند شوم چې دا اوس څوک یې دی، د دې نه مخکې هم علي وزیر او د نور ملګري هم نیولي وو. ما چې اوس به دا څوک وي، خو بیرته د ماښام ماسخوتن وخت و، زما چې کوم بلاک و دغه د کوم دی چې خلک شکنجه کول وهل به هغه سره نږدې وي، هغه څیرې چغې به اورېدلی شوې. ما ته اوس هم یادېږي، اوس هم داسې راته معلومیږي لکه زه احساسوم یې داسې چې مخامخ لکه اوس هم هغه حالت راته ولاړ دی چې دا خبره راځي چې اوس کوه د افغانیت پرچار، اوس راغلی اوس د افغانیت پرچار کوه. او هغه وهل، هغه د کوتکو وهل ما ته داسې معلومیږي لکه اوس چې د په سیرت باندې لګېږي، خو بیا هم دا یې ما ته اوس هم هغه الفاظ یادېږي چې بیا یې هم کوم، بیا یې هم کوم، بیا یې هم کوم. شکنجه به چې کوم و هغه دا خو یو سلسله وي چې په تا چا تېرېږي، ځکه چې موږ په دې نه مخکې دا سلسله تېره کړې وه. ما ته محسوسېده چې ګیلمنه په تا به دا حالت راځي. او بل یو کس و 2 ورځې بعد ما ته راځي، مروت و، نامه یې مې نه پېژنده خو د لهجې نه راته اندازه لګېده. هغه راته وایي چې ګیلمن ډېر تکړه ځوان دی، ګیلمن ډېر زیات په کار ماین دی، ولا برداشت کېږي دا کم وهل چې دته ورکېږي، کم کرنټونه چې دته ورکېږي او کم وهل چې دته ورکېږي، خو بیا هم دی د خپل ملت او د افغانیت د خبرې نه اوړي. ژوندو د قبرستان په څېر وو، یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه، زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه. د دې کوټې به وینې دیوالونه مات وو، له ډېر تنګون نه پرې قیدیانو خپل سرونه مات وو. د دې کوټې پر دیوالو پورې مازغه شخ وو، د انسانانو وینې زوې وویشته شخ وو. شهید ګیلمن د فکر او مبارزې دا لاره په خپله خوښه انتخاب کړې وه. په ویاړ به یې ویل چې هیڅوک مې هیڅ وخت نشي راګرځولی. دی په خپل قول کې په ټوله معنا رښتینی و، کله هم په شا نه شو بلکې هر ځل له پخوا لا قوي او ژمن راستون شو. هر ځل یې د افغانیت او پښتونولۍ چغه تر پخوا لا په ډیر قوت او صداقت بدرګه کړه.
د مشر منظور په وینا ګیلمن وزیر په بند کې بشمیره کړاوونه وګالل خو د پنجاب جنرالانو ته یې سر ټیټ نه کړ. له زجر و زندان پس شلا باغي آواز، تاریخ نه مني بل داسې داستان د سرکشۍ. ضربان یې د رګونو سرې جذبې د ماتولو، له پښو یې په فریاد ول زنځیرونه حد کړی. د ګیلمن جانان یوه ځانګړنه دا وه چې د وینا سره سره هر څه په عمل هم ثابتولو، نه زندانونو خاموش کړو، نه کرنټونو او شکنجو له خپلې مبارزې واړولو، نه په زندانونو کې د نوکانو ایستلو او په سپیو خوړلو تسلیم سو. هغه چې څومره په نظریه په اراده سخت و، هغسې په وجود هم سخت و. سر یې مات سو خو سر یې پرې سو، مګر سر یې ټیټ نه سو. شهید ګیلمن جابر او بیرحمه دښمن ډیر ښه پیژندلی و او ته خپل مرګ یې په سترګو لیده. شاید ځکه به یې په ژوند په خپلو ویناو او شعرونو کې د ورپېښو ګواښونو او مرګ یادونه بیا بیا کوله. ان په خپل لاش یې د خویندو د ویر بګنونکی تصور او د خپلې جنازې منظر لا مخکې شعر کړی و. او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسې، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشری ورور یم. تکبیر د جنازې چې ملیونو رو پسې وکړو، قسم نه دی چې ډېر خلکو ارمانو رو پسې وکړو. ګواښونه خو بیخي زیات وو. زموږ د ملي رهبر منظور پښتین راواخله، بیا هم تر اخري ورکر چې ریاست په مختلف شکلونو کې په مختلف وختونو کې دی ته ګواښونه هم کوي. بیا هلته موږ تللي وو د شاول ته، زه عیدرحمان زکیم د جنوبي پښتونخوا د پی ټي ایم نور هم بلا ملګري وو. بیا هلته موږ دغه مجلس وکړ. ما هم خپل ملګري ته خپل کالونه وښودل چې دا خو یو هلته کارنیر و، څوک د آی ایس آی. بیا ګیلمن ته هم بلا کالونه شوي وو. بیا د ټولو ملګرو دا مشوره وه چې تاسو خیر دی څو ورځې د وزیرستان نه لاړ شئ. چې ما په دې یاروی نسې چې له ژونده به دې خلاص کړم، زه د ژوند په ارمان نه یم، زه به بیا کوم داسې. دښمن ګیلمن شهید ته په ورپېښو ګواښونو، زندانونو، شکنجو او ځورونو بسنه ونه کړه، بلکې د خپلو همیشنیو شومو پالیسیو او کرکې په بنسټ یې د پښتنو د نورو مخکښانو په څیر د ده وجود هم ونه شو زغملی. په همدې لړ کې د یوې جوړې شوې دسیسې په نتیجه کې د 2024 کال د جولای پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د آزاد د وړ په نوم د یو کس او د هغه د ملګرو لخوا په مخامخ بزدلانه برید کې سخت ټپي شو. خام ټیم و چې کښېناستو چای ته، په چای باندې موږ بیخي خبر هم نه وو چې د باندې ګزار راغی، په موږ باندې ګزارونه راغلل. خو دا بیخي په د شاته په د دې ځای لګېدلو او ډېر غټ ګزار و. همدا وه چې هغه ګزار سره د ده حرکتونه هر څه بند شوي وو. اما بیرته چې موږ اول دلته په 2017 کې کم فرسټ ایډ ورکېږي هسپتال روغتون غوندې وړوکی غوندې هغې ته لاړلو. ما هلته د ده چې کله دغه ولیدی د زخم هغه ډېر غټ و، پراخ و. بیرته هغه قسم راته وویل چې تاسو ټیمز هسپتال ته د یوسئ. هلته م چې یاړو د ده حالات بیخي داسې و چې د بیانولو نه. یو 15 کسانو
په ګیلمن باندې حمله وکړله. همدا حمله چې کړې ده په دې وخت کې ګیلمن سره صرف یو ملګری و. ګیلمن پر سر او نور وجود د خوړلو ماهرانه ټپونو سره نږدې 3 ورځې په روغتون کې د کوما په حالت کې و. د هغه د ټپي کېدو سره سم په لر او بر وطن کې قیامت خیزه شور، فریادونه او ویرونه راپورته شول. بشمیره خلک له لرې ځایونو پوښتنې او ډاډګیرنې ته ورغلل. هر چیرې سترګې له اوښکو او زړونه له دردونو ډک شول. میلیونونه لاسونه د دعا لپاره پورته شول. خو د تقدیر فیصلې نورې وې. بالاخره د 2024 کال د جولای په 11 نیټه د لوی افغانستان ارمانجن او ملي شهید ګیلمن وزیر خپل روح حق ته وسپاره. ای د محفلونو د خندا سړی دا ولې، تا خو عالمیه کړو مکمل د زندګۍ داستان. دومره خو ممتاز هم په پوره یقین ویلی شي، ستا داستان پیړۍ شو او ته شوې د دې پیړۍ داستان. هو آخر هم هغه ویاړمن سر د افغانیت په ننګ مات شو، ولې ټیټېدل یې قبول نه کړل او د جهاني صاحب د شعر رښتینی مصداق شو. خالق مې ککرۍ سجدې ته نه ده پیدا کړې، تندی ماتوم دې لګومه خو دې نه. نن که څه هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دي، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او ملګري باور لري چې د دښمن دسیسې او کړنې ډېرې منافقانه دي او په پوره مهارت پلي کیږي. خو دوی اوس د خپل شریک دښمن په پیژندلو کې ذره شک هم نه لري. پر ګیلمن وزیر د شوي برید له شیوې ښکاري چې دښمن غوښتل چې له یوې خوا په اوس کې د یو قوي مخالف چې د هغه له ژبې او فکره یې سخته ویره لرله مخه ونیسي، او له بلې خوا په راتلونکي کې د پښتنو ترمنځ یو ځل بیا خپلمنځي قومي، قبیلوي او قبایلي دښمنۍ راوپاروي. چې د ګیلمن وزیر د شهادت دغه واقعې ته ځینې عناصر داسې رنګ ورکوي چې خوا د خبره بلې خواته بوځي. نو دا ښکاره خبره ده پر ګیلمن وزیر چې کوم غزار وسو، همدغسې غزار د 1904 کاله مخکې پر ملي شهید عثمان خان کاکړ وسو، چې د هغه غزار له امله سه ملي شهید عثمان خان کاکړ بیا خبره نه وکړه او دوی په شهادت ورسېدی. هم خاص دغسې غزار په اسلام آباد کې یو کال مخکې پر ګیلمن شهید باندې وسو. دغه غزار کوونکي خلک چې دي دا د ریاستي ادارو خلک دي، د پنجابي استعمار خلک دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ با تدبیره مشر د مسلې حساس اړخ ته متوجه و او د ګیلمن له ټپي کېدو او بیا له شهادت وروسته یې واضح کړه چې په شهید ارمان لوڼي، شهید عارف وزیر، شهید عثمان لالا او په شهید ګیلمن بریدونه داسې شوي چې په ټولو کې یو نا یو ډول تیاره لوری او ابهام موجود دی. نو ټیک ته مخامخ خو د دوی لیډینګ هلته د آزاد داوړ نامې یو کس په شکل کې کېدلو، خو چې کوم طرز دا وهل شوي دي عین هغه ځای ته وهل شوی دی چې ارمان و، هغه چې کوم ځای ته عثمان لګېدلی و، هغه چې په کوم ځای عارف لګېدلی و، همدغسې هغه هم و. نو دا ډېره د تشویش خبره ده او منګورو لګیا یو څه قوتونه خامخا د دې تر شا شته. استاد لیوال لیکلي ګیلمن یې په داسې چا ووهه چې د غوښتلو قبایلي پښتنو ترمنځ بدۍ او شخړې راپورته کړي، وینې وبهوي او کساتونو ته وسلې پورته شي. دا پیښې به ډېرې ووینئ چې وزیر و داوړ و بیټاني و مسید و رکزي، شیعه پښتانه، سني پښتانه او هغه خیل او دا خیل سره وجنګوي. دا د انګریز زوړ فرمول دی چې بیل یې کړه، ښکیل یې کړه او ایل یې کړه.
د سرښندونکي ګیلمن وزیر شهادت د ټولو افغانانو، پښتنو، وطن پرستانو او د لوی افغانستان ارمنجنو ته ستر غم او لویه ضایعه وه. هر چا داسې ګڼله لکه چې ډېر نږدې خپلوان یې بایللی وي. له شهادت وروسته یې زیاتو خلکو ولیکل د ګیلمن فاتحه چاته وکړم، هر یو انسان وایي چې ورور مې مړ دی. تر ده نږدې ملګری زما څوک نه و او بیا تر ټولو فرمانبردار ملګری و. یو عظیم ژوند یې تیر که، یو غیرتي ژوند یې تیر که، یو ننګیالی ژوند یې تیر که. په ټول تاریخ کې به د ده ارمانونه، د ده مبارزه مونږ ورکولو ته ور نه کړو. شهید ګیلمن ځکه هر چا خپل ګاڼه چې د خپلې عظیمې خاورې اصیل بچی او د خپلو خلکو لیونی مین و. د هغه تړاو له یو ستر فکر او ارمان سره و. د وطن او خلکو پاکې او رښتینې مینې په کم عمر او لنډ وخت کې پر یو ستر شریک اتل او شهید بدل که. د ده شهادت په لر او بر وطن او خلکو کې شریکه روحیه ژوندی او پیاوړې کړه. همدا و چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ده په شهادت ویرونه، خواخوږۍ، ژمنې او غبرګونونه وښودل شول. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د غیبانه جنازې لمنځونه وشول، فاتحې ترسره شوې او بې حسابه لاسونه یې روح ته لاپې شول. اوس که نر وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه شوه، لاس را شوه. که څه هم ګیلمن به نور نه وي، خو ده په خپلې صادقانه مبارزې او فداکارۍ سره د میلیونونو خلکو په زړونو کې ځای پیدا او تلپاتې که. نورو ته یې د شعور او بیدارۍ داسې لاره تیره کړه چې پیړۍ پیړۍ به په ویاړ او قوت سره پالل کیږي. زیارت دې نشم چې په لپو او دعا آباد یم، داسې دې ومرمه چې خلک مې پر پلونو راځي. باید هغه خوبونو ته چې شهید ګیلمن کوم ته کار کولو، موږ هم ورته کار وکړو. هر یو ملګری باید د ځان نه د شهید ګیلمن غوندې یو ځوان جوړ کړي، د وطن بچی جوړ کړي، خپل حق ادا کړي، د خپل آب و هوا د وطن کوم حق په موږ باندې دی باید هغه ادا کړو. نو له ټولو خلکو مې هیله دا ده چې هغو خوبونو ته چې شهید ګیلمن درلودل هغې ته کار وکړي او ټول په ګډه هېرې شوي احمد شاهي جغرافیا ته ورسیږي. ده به همیشه د خپل وطن، د افغان وطن، د افغان د خپلواکۍ خبره کوله. موږ به دا ووایو چې موږ څومره ځوان کول دی یا موږ چې څومره یو، نو موږ به د ملي شهید ګیلمن وزیر دا فکر مخ پر وړاندې وړو. انشاءالله موږ د ده روح ته دا ډاډ ورکو، دا ډاډګیرنه ورکو چې د ده ارمانونه به انشاءالله موږ پوره کوو. شهید ګیلمن وزیر زموږ لپاره د فکري بیدارۍ او شعوري مبارزې یو الګو و او د کوم فکر او کومې لارې دپاره چې ده مبارزه وکړه او په هغې کې خپل سر قربان کړ، هغه لار به پښتانه ځوانان په هر رقم حالاتو کې فعالي. د ده په ژوند او د ده په مبارزه کې موږ چې یو څه ډېر واضح لیدلي وو، هغه افغان پالنه، ملت پالنه او د خپلو خلکو پالنه چې وه ډېره واضح وه. پر افغانستان، افغانانو، پښتنو د مین جنازه چې له اسلام آباد څخه د خپل پلارني کلي اسد خیلو په لور وړل کېده، د خواخوږۍ، درانوي او تسلیت په پار پړاو پر پړاو زرګونه کسان ورته راوتلي ول. خلکو د خپل مسین سره په ډکو سترګو آخري خدای پامانۍ کاوه. ځینو په ډکو زړونو د جنازې پر موټر د عقیدت ګلونه شیندل او ځینو نورو یې په لیدو له ځان سره د وطن پالنې او مبارزې ژمنې تازه کولې.
دا به زیاتی وي که د شهید ګیلمن د قربانیو یادونه کیږي، خو د هغه د ننګیالیو ورونو او باتورې پښتنې مور کارنامو ته تم نه شو. د ګیلمن له شهادت وروسته یې ورور د دې پر ځای چې دا ستر غم یې مات کړي په ویاړ وویل چې دوی خپل ورور دې لارې ته په خوښه وقف کړی و. چې د والدار لیار ته دا یو وید دا میش وعده ته ورکړی و وقف کړی و وعده ته میش تایر وي چې انشاءالله په دا شی هېڅ پریشاني نشته او نه پې خفایي. کله چې د ستر افغان شهید عثمان کاکړ لالا غښتلی زوی خوشحال کاکړ د ګیلمن د شهادت غم شریکۍ ته ورغلی و، هلته د شهید ګیلمن مور ورته د منظور ترڅنګ ډاډ ورکوي او لاسونه یې ورښکلوي. انسان حیران شي چې کله د شهید ګیلمن ویاړمنه مور مشر منظور ته په خپله وزیرواله لهجه په خندا وایي. واو څه عجبه ننداره ده. ته ګوره څنګه یوه بوره افغانه مور خپله پیاوړتیا، سترتوب، ژمنتیا او ناپایه حوصله نمایش تږدي. د انسان بې اختیاره ورته سترګې راډکې شي. یو خدای پوهیږي چې هغه وخت به د دې ویاړمنې مور پر زړه څه تېرېدل چې غم کله ځان درون ثابتول غواړي له غرونو، بیا مور لره د زوی د مړینې حال هغه وخت راشي. هو دې مور د غرونو غوندې غم زغملی ماته نه مني او لا په خندا خندا خپله ژمنه ښکاره کوي. ته وا د ګیلمن زهیرې مور غوښتل چې د تاریخ یو تکرار او تریخ دود او روایت بدل کړي. هغه چې دلته هر کله ښځو ایله په خپلو مړو ژړلي، په ویر کې یې ټټرونه وهلي او سرونه یې پرش کولی دي. خو دې برعکس په پوره پیاوړتیا د سوخ په کړې خندا موږ ته وښوده چې پښتنې رښتیا هم په قامت سترې او د حمزه بابا په قول لویې حوصلې دي. د ګیلمن مور شاید پوهېده چې دښمن که د هغې په زوی رحم ونه کړ نو کله به یې زموږ ویر او ژړا زړه ورنرم کړي. پس چاته او د څه لپاره ژړا؟ نو چې داسې دا بیا خو د ژړا پر ځای غمونه په خندا تېرول بویه او د قام نورو زامنو ته د ظالم دښمن پر وړاندې د دریدو مورال ورکول بویه. څومره بده ده که دا دومره لویې قربانۍ ضایع کوو او په دې حساس وخت کې لا هم نه بیدارېږو. که نن هم نه سره یو کېږو او د دښمن لاس په شریکه نه نیسو نو افسوس او لعنت دې وي زموږ پر حال. که نن مو هم ټپه د خپلواکۍ راپورته نه شي دیداره نو دا زړه به مې په دغه اساس مات شي. دا څه شور دی، څه خبره ده رازمکه چې اسمان ریږدي او خوځي ټوله ځمکه. د وزیرو غر خالي غوندې ښکارېږي، ځاله تشه ده او باز دی نادرکه. مازیګر د ویاړلي وزیرستان د رزماکه سدخیلو سیمه، د ویر دروند غم ژړا او لوی ماتم ماحول. هره څراغ ریو نیولې ده او سترګې له اوښکو ډکې دي. زړونه له یو عالم دردونو سره ورخطا دي. د لمر تتې شغلې او فضا ګردجنه ده. ته وا ټول ماحول خپا او زړه ماتی دی. هو د لر او بر وطن لکونه غم ځپلي خلک د خپل ملي شهید ستر مبارز او محسن ګیلمن وزیر جنازې او وروستي خدای پاماني ته راټول شوي دي. افسوس که نشئ د پنجاب د ظلم زور د جواب، هی پښتنو که هیروئ د ګیلمن جنازه. څه پاک ارمان دی روایت یې د تاریخ بدل که، شوه په رنګه بیرغ ښایسته نه په کفن جنازه. کوم ژوندی د ازادۍ اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ، ځکه چې ما و خپل ولس ته په بار بار ویلي، دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي، چې یا وطن او یا کفن دا مې شوهار دی، پښتانه راویښومه دا مې کار دی، ما د حق په لار قبول دي په سر سترګو، ګیلمنه که زندان د یو کدار دی. لالیا دغه انقلاب دی زړه به نه ماتوې، یوه ورځ به داسې شي خبر چې ګیلمان شهید دی، پرېږده چې چیغې سورې وکړمه جانان شهید دی،
د لر او بر پښتون افغان ولس ارمان شهید دی